إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زمونږ د ژوند تیرولو په دې دنیا کې هدف او مقصد هغه د الله سبحانه وتعالى رضا کول دي. هغه هدف د الله سبحانه وتعالى بندگی کول دي. هغه هدف جنت ګټل دي او د جهنم نه ځان بچ کول دي. هغه هدف دا دی چې نیکیانې زمونږ ډېرې شي او ټوله مقابله هم دغه کې روانه ده د مؤمنانو په منځ کې. الذي خلق الموت والحیات، الله غزاد دی چې پیدا کړی د مرګ او ژوند. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، د دې لپاره چې راښکاره کی پتا سو کې هغه څوک چې هغوی ښایسته عمل ولري او هغوی نیکان دي، جنتیان دي، حقیقي مؤمنان دي. نو ژوند عبث نه دی او نه پالتو دی. ايحسب الانسان ان يترك سدى، اې د انسان دا ګمان دی چې بس دی به پرېښودی شي، خپله مرضي دی چې څه کوي هغه کوه. نه داسې نه ده، بلکې موږ ټول د غټ مقصد دپاره پیدا شوي او هغه د الله سبحانه وتعالی بندګي کول دي او نیکیانې ګټل دي. نو کله چې یو انسان په دنیا کې ژوند تیری نو نیکی ګټل خو ته اساني، ځکه چې بازاروم شتي، سودام شتي او مالوم شتي. او دا سړی په دې بازار کې دی نو بیا خو دې سودا غستی شي چې سودا مې او بازارو مې او مالو مې او وخو مې، نو بیا خو انسان سودا کولی شي. مشکل هله جوړیږي چې کله بازار او مال او سودا او هر څه ختم شي، بیا انسان څه نشي کولی. او ځکه حدیث کې دا راځي چې کله بنده مړ شي، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه، يتبع الميت ثلاثه، د مړي سره د قبر پورې 3 قسمه شي نزي. فيرجع 2 ويبقى معه 1، 2 واپس رزي او پاتې کی. يتبعه اهله وماله وعمله، زی ور سره د قبر پورې اهل او مال او عمل. فيرجع اهله وماله ويبقى عمله، نو اهل او مال ته واپس راشي او عمل ور سره پاتې شي. خداغه عمل لې چې د په دنیا کې کړی دی نو هغه ور سره په دې قبر کې پاتې کی. او مسلم ټول دغه عمل له چې خاوره پې واړی نو بیا که د یو ملک باچا مې هو هر څه دې ختم شي. څومره باچایان په دې قبرونو کې پراته دي، هېڅ ورسره نشته، تر دې چې د خښولو پورې هلیکاپټر یې بیم له پاسه ګرځي او فوج هر ځای کې ولاړي او پولیسان کته ځي او بره ځي او لارې بندي کړي او کوڅې بندي کړي چې خاوره پې واچي بیا هېڅ هم پاتې نشي راسه. دا هر څه ته واپس راځي، چې پاتې کېږي هغه عمل دی چې هغه کړی. او حدیث کې دا راځي چې کله انسان خښ کړی شي نو په ده پسې په یو ښایسته شکل کې یو انسان راشي. دی ورته وایي ته خو ډېر ښایسته یې، ته څوک یې؟ نو هغه ورته وایي ستا هغه عمل یم.
او دغه شان چې کله یو فاجر فاسق مجرم جهنمی مړ شي نو پاغه به انسان راشي په بد شکل کې دته ویری یو تاسو کې وزستاغه عمل ما کوم دغه عمل پرانا کې به فیصله کی قبر کې به څنګه ژوند تیرې دغه عمل پرانا کې قیامت پورز به مخ سپینیږي او کتوریږي یو متبيض وجوه وتسود وجوه نو دغه عمل پرانا کې ده ستاسو کوم رسید تر ځان سره وړي د اعمالو هم دغه تعالی فائدہ درکې او باقی چې کوم ستا مال او زامن دی او دنیا دو دنیا ډول له هر څه نه پاتې کی ذکر الله په قران کې سوې المال والبنون زينة الحياة الدنيا مال او زامن دنیا خایست دغه خبره ختم شو بیا مخه الله سوې والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا او پاتې کیدون کی نیک اعمال د غوري د الله پنيس والباقيات الصالحات اغه نیک اعمال پاتې کیدون کی دغه بنیادی خبره ده اصل خبرم دقه او زره زره تاته ملایي د قیامت پورس الله فلا يخاف ظلما ولا هضما مفسرین د تفسیر کوي فلا يخاف ظلما نديري د ظلم نه الله طرف نه ظلم نکي هغه ظلم څنګه دی الله به ګناونه نه ډیری ولا هضما او نه بول نیکانی کمای ها دسی کوي چې نیکانی ډیری ذکر الله بلجي سوي وإن تك حسنة يضاعفها کچرته نیکینو الله ډیره به کما خو ګناه الله نه ډیری څومره چې د مغمره ده او نیکانی در کمینو سوال د کموالی نه پیدا کی ما خبر دی پر ټول رواغست چې کله د انسان طاقت او بازار او مال او سودای نو سودا کولای شي او هغه زمونږ د ژوند په دنیا کې چې موږ د ژوند تیرو نن هر څه شتي زمونږ سره مسلاله جوړیږي چې کله د هر څه ختم شي بیا موږ څه کولای شو کنه نو د الله رحم او کرم او د الله محبت د مؤمنانو سره چې دوی ته بیا ملاري پراخه کړي نو دیسه اعمال شتي په شریعت کې چې دغه ثواب ته د مرګ نه بعد هم ملاوي حالانکه حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې حدیث ته اذا مات الانسان انقطع عنه عمله کله چې انسان مړ شي نو عمل شي ختم شي قطع شي سوال دا دی چې عمل قطع شونه به څنګه وي چې دې اعمال شتي مونږ وایو عمل ختمه ده مطلب دا چې دې په خپل د عمل نور نشي کولای خو اجر پاتې کیږي ونكتب ما قدموا واثارهم الله په قران کې مونږ لیکو هغه عمل چې دوی لګل دي مخکې واثارهم او هغه اثرات چې دوی پرې خو دي شاته نو دینه د واضح شو چې شاتم صفات کیږي یعنی کینی پاتې کیږي یا بدیانی پاتې کیږي زم موضوع په نیکانو کې ده بدیانی پاتې کیږي نیکانی پاتې کیږي خلک وی پلانې په دې لار باندې تللې او د خپو چاپونه پاتې شي دي دغه اثرات چې په دنیا کې پرې دي استغفر مرزي ده او خبره ته راځي د غټ سر دي د پای کې دماغ دي لکه څنګه چې ریال او ډالر کې فرق کول شي د انسان په هغه اثراتو کې فرق کول شي هغه آثارو کې کم چې بشاته پرې دي استغفر مرزي ده ته څنګه غواړي چې خلک ته یاد کړي او تخپل سیرت شاته پرې خو د غواړي د ستا په لاس کې ده وبل ذکر الله سوي ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فاغرز به انسان ته خبر ورکړي شي دا سبب بارکی چې د لګري دي مخې ته واخر او پرې خو دي شاته
دي ځینې علما استدلال کوي په دې خبره باندې چې یو هغه عمل چې موږ په دنیا کې کوو دا موږ مخې ته لیږو خو داسې اعمال هم شته چې موږ شاته پرېږدو او شاته پرېښودو مطلب یعنې داسې اثرات او داسې اعمال چې د هغې جزا موږ ته میلاویږي په قبر کې تر دې چې دا خلک راپاسې رب العالمین ته ودرېږي د هغه وخته پورې دا سلسله جاري د جزا او د حساب جدا مسله ده چې سلسله د بدیانو ده او که سلسله د نیکیانو ده خو یو میټر سټارټېږي په انسان پسې او د الله رحم دی چې دا خبره به دغه ځي ودرولې نه ده زه دا وایم که د دې نه بعد هم یو سړی جهنم ته ځي ده سره څه عذر دی یعنې چې رب العالمین ورته د قیامت پر ورځ دا ووایي چې تا ته خو ما لار دومره پراخه کړې وه چې د مرګ نه بعد دې نیکیانې ګټلی شوې تا په هغه شپېته اویا کاله کې څه ونه کړو بیا دې په هغه دومره اوږد ژوند کې څه ونه کړو د برزخ هغه شاته دې څه پرېښودی که نه سلسله به په تا پسې در روانه نو څه عذر دی بیا د انسان سره نو زه تاسو ټولو ته دا وایم چې تاسو چې په کومه دنیا کې اوسئ او په کوم ځای کې موت ته ژوند تېرو والله العظیم قبرونو والا هم د دې وخت ارمان کوي قبرونو والا ټول د الف نه د یا پورې د دې وخت ارمان کوي سړی به وایي چې اوس نیک عملی جنتي نه هغه داسې شی ارمان کوي حدیث کې دا راځي دا خو د برزخ ژوند دی وی جنتیان به په جنت کې ارمان کوي چې د الله بندګي هم ډېره کړې وي ولې وی دوی چې کوم نعمتونه ویني کوم جزا او بدله ویني نو بیا په جنت کې دنه د ارمان کوي چې ارمان موږ په دنیا کې ډېر نیک اعمال کړي پاتې له جهنمي والعیاذ بالله اوس په دې قبرونو کې چې څومره پراته ټول دغه ارمان کوي بعضو کتابونو کې دا خبر علماء لیکلي دي چې نیکان خلک په خوب کې لیدې شوي ته پوښتنه شوی دی چې دا څه وایي ناغو ته ویلي دي چې منګه مړه چې کوم یو نحن الاموات نعلم ولا نستطيع العمل موږ ته پته شته خو عمل نشو کولای وأنتم تعلمون ولا تعملون او تاسو ته پته مشتي او عملوم نه کوي پته خوشتي مونږ ته کنه چې قبر دی پای کې سوال جواب دی پای کې الله ته مخامخ کیږي دی مونږ ته پته ده قبر والا ته پته ده خو عمل نشي کولای مونږ ته پته ده او عمل نه کوو او کولای شو خو نه کوو څومره غټ خساره او څومره غټ تاوان دی بعضو نه بګی دا نقل یو پیر سبحان الله ویل خیر من الدنيا وما فيها دا مړی غورکی د دنیا نه او په دنیا کې چې سدي یو پیر سبحان الله ویل ځکه یو حدیث کې دام راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبر باندې تیر شو نو دی وی د دې قبر والا او دې قبر والا ته 2 رکعات منځ د دنیا او ما فيها نه غوړی 2 رکعات منځ د قبر ول ارمان کې چې 2 رکعات منځ کوم زه یو پر سبحان الله و یو پر استغفر الله و یو پر الله اکبر و ځکه بیا حدیث کې دینه منم راغلی دی چې ته د مرګ ارمان نکې ولې د مرګ ارمان نکې ځکه چې د مرګ سره عمل ختمي حدیث کې درځي دا په صحیح مسلم کې حدیث ده ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به تاسو کې بچا باندې مصیبت راشي د مصیبت تلاسه د مرګ ارمان مکوي ولی ان المؤمن اذا مات انقطع عمله کله چې مؤمن مرشي عمل ختم شي او د مؤمن په عمر ډیروالي کې خیر دی نیکیانی به ډیری او د مرګ سره عمل ختمي کی خو بیا د الله سبحانه وتعالى رحم ته وګوره چې دې سلار شتي چې موږ د مرګ نه بعد په ثواب غټلې شو او موږ ته غټه ورځ پرته د مخې ته ټول ته ویم هغه ورځ چې په هغه ورځ به غبن راخکاره کیږي او دا به موږ ته راخکاره کیږي چې په څومره تاوان کې موږ پراته او په څومره خساره کې موږ ټول پراته یو هغه زمانه چې هغه د کرلو هغه زمانه کې موږ سندې کړلې
هغه زمانه چې د سکول او پای کې موږ سن دي کړی دا غبن په ټول د قیامت پر ورځ راخاره کی هغه وخت چې د کوشش او د مهنت او موته په مزدورو کې سوچ زیر کړي هغه وخت چې د الله د راضي کولو موته خزه او بچی راضي کول هغه وخت چې الله ته نږدې کېدو موته د دنیا په مزو چرچو کې تیر کړي سحر ما خام موږ دنیا لیونی را نه جوړ کړي بالکل لیونی رشتې د دنیا د لاسه ختم دي تعلقات ختم دي دینداری ختم ده خو صرف یو سوچ ته چې ریال او روپۍ او ډالر به څنګه جمع کوو دا غبن دا مونږ چې دوکشي او کوم دوکه کې پراته دا قیامت پر ورځ راښکاره کیږي ځکه قیامت ورځ د سوی یوم التغابن هغه ورځ چې انسانانو غبن به راښکاره کیږي او په ورځ به هر یو ارمان کې سورة الفجر كالله سوي يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى فأغرز بإنسان نسيته خلق نسيته غستس فايدة نور كي اکم چې نصیحت وخو په وخت کې موږ نصیحت نه قبول کړه وای بس یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی ارمان چې ما د ژوند لپاره سکړې وي دا ما تاسو وی کنه چې بازار ختم دی سودا ختمه ده مال ختم شي هر څه ختم شي په بل ځکه الله سبحانه وتعالى دا خبره کړې ده په سورۃ الزمر کې واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم الله تابعداریو کوي د قران او د حدیث عملو کوي په دې باندې چې سو پوری تاسو سره موقشتي من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون مخکې دینه چې عذاب د باندې راشي یا مرګ راشي بغته اچانک برازي وانتم لا تشعرون تاسو پتم نه چې مرګ وخره هیڅ پتم نه لګي چې کله اعلان وشي چې دا خیمه مونږ وچتو چې دا خیمه راټوله کی او دستنی کولو کی او پتا باندې आवाज وشي چې تلو وخت به ته سکی ملګری ته आवाज وکي ورو خیمه مون کولو کړی زیږو او دنیا نه تلو وخت به ته سکی وهم لا يشعرون ذکر الله دغه ایتونو کې مخ کې سوی او دې ته وکيري ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله الله بيغره نصیحت مې ته کو دي چې قیامت پورز بیا داوي چې هاي ارمان هاي تبعید زماده پر ما خو ډیره کوتای کړی د الله په باره کې وان كنت لمن الساخرين ما خو ټوغي کول په دین پوری ما خو ټوغي کول په علماء پوری ما ټوغي کول په قران او حدیث پوری او تقول لو ان الله هداني یا بدا چې وې په آخرت کې چې ارمان الله ر هدایت را کړې لكنت من المتقين زبوم د چانه پرهیزګارو خلکو او تقول حين ترى العذاب الله چې کله عذاب ویني به بدا چې وهي لو ان لي كره ارمان چې واپس کېدو د دنیا ته یو پیر ولی د صد پاره د دنیا لپاره نه فاكون من المحسنين نجيزه بکی خسته عمل وکما عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی افضل المؤمنین احسنهم خلقا ومؤمنانو کې غوره مؤمن هغه دي چې اخلاقي ټول نه غوري واکيسهم فمؤمنانو کې خيار مؤمن کم یو دي اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا چې مرګ ډیر یادي او د مرګ نه بعد چې کوم حالات راځي د غید پر ځان تیار ساتي اولئک الاکیاس د خلکو خيار خلک دي نو خيار خلکو یو نه خدا ده چې شاته پسند په سیدی سي اعمال پریدي چې اجر وته رسی هغه کم اعمال دي ډیر زیات دي زه تاسو ته نن به ذکر کوم ان شاء الله هغه لار هغه عمل چې ته سباله په قبر کې پروت د خور د ډیری لاندې به پروت او ته به د ثواب او د نیکیانو میټر او سلسله هغه بشټاټي
اول د حدیثونه وایو بیا به تفصیل کوو. یو حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. کله چې انسان مړ شي عمل یې شو ختم شو. او عمل ختمېدو مطلب ما تاسو وي څه مطلب د عمل ختمېدو؟ عمل نشي کولای مگر درې خبرې الا من ثلاث صدقه جاريه. صدقه جاریه دې تفصیل به تکوم. صدقه جاریه ستوي او باغې باندې مثالونه. وعلم ينتفع به او هغه علم چې خلکو له فائدہ ورکوي او د خور کړي. وولد صالح يدعو له او نیک عمل بچي چې دې انسان د پر دعاګانې واړي. بل حدیث ته امام ابن ماجه رحم الله راوړي. ابو هريره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. مؤمن چې کله مرشي او په دغه شي د مرګ نه بعد کمی نیکیانی زی او کم عمل ولا فائدہ ورکړي د مرګ نه بعد هغه دادي علما علمه ونشره چې علم کړي او به خلکو ته خوله او به خور کړي. وولدا صالحا تركه او شاته په ځم بس نیک عمل اولاد پرې خو دی. ومصحفا ورثه او چاله قرآن ورکړي. او مسجدا بناه او یې د الله د پر یو جماعت جوړ کړي. او بیتا لابن السبیل بناه یې د مسافرو د پاره د آرام ځای جوړ کړي. او نهرا اجراه یې ولې روانه کړي. او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته او هغه صدقه چې د خپل مال نه راوستي او د روغ رمټي د جون په حالات کې. روغ رمټ د مسلو سره قید ولې ولګېدو؟ جواب دی چې یو سړی کله په ځنکدن کې پروتي یا یو سړی بیماری په تلای کې پروتي نو د ژوند ناغه تمه ختم شي. نو دوی بس زماغه پلانې پټې د پلانې لپاره شو دغه دوه میخي چولړی د بالالي کيو پلانې کار بدی شو کې پلانې بدی شو. یو بل د روغ رمټ امیدونه دي ارمانونه دي جون می پاتې دی بچي به نصیبې کړو وسیوي خو زور او بشور کړي د غریبۍ نه یری او دی وی دا د عمل د الله لپاره شو. هیڅ شک نشي چې د عمل او چته د غبل نه خو د مرګ په تلای کې پروت ته ځکه وي. ځکه یو حدیث کې دا راځي رسول سلام ترغیب ورکړي د صدقې طرف ته چې عمل ولګوي او مرګ برایشي بیا به ته چې دا د هذا لفلان وهذا لفلان دا د پلاني دی او د پلاني دی. رسول سلام دا خو د پلاني دی او دی دا کوس د پلاني لور کې او کنه ورکه خو د پلاني دی. ستاسره موقع هغه وخت وا او هغه عملو چې تکله ژوند دی او روغ رمټوي او د غریبۍ نه یریدي ارمانونه دیو امیدونه دیو او مال دی راغسته د الله په لار کې ورکړي دی دغه صدقه ده. او چې کله ته ډاکټرانو وی چې کور ته وی سي د نور علاج نه کی ته بیا راوالي پاڼه او قلم او لیکل شروع کی چې د پلاني د پاره شو د پلاني د پاره شو خاصم تمری کته پریدم نه چاته خلک به دنا اخلي او اخلي لازم به دنا اخلي دي سوکشتینه چې هغه د ثابته کی چیرې پلاني نه چا سني دی اغست ستاده بدن باندې چې کوم جامي دم د پلاني او پلاني به سکی راشي ستامسا ست چشمی دا هر څه د خلک اخلي. تاسو را پاتې کیږي صرف هغه عمل چې ما په اوله کې تذکره وکړ او زیات نه زیات د آخرت ته سفر ناشنا سفر دی. دنیا په دې سفر کې موږ چې کله ټیکټ اخلو ته پوس کو څومره مال پریږي څومره سامان پریږي بازوی 500 کیلو 150 لاس کې دومره په پټه دومره. د آخرت په سفر کې صرف تاسو سره کفن پریږي کفن او غستاغه عمل د تاسو رزي دغه نه زیات څه وړي نه او بل کته بده ته پروت چې یره د عمل د مال به زما بچی په ما به شاته ولګي نو دته به
اسی غلط سوچونه کې پروت مال هغه مال چې ته ورکی ځکه ما تاسو برابر دا خبره ذکر کړې چې شیخ الفقيه الامام ابن عثيمين رحمه الله داغه چا سوال کړو شیخ ما سره مال ډیر دی نو وصیت کوم چې مرګ نه بعد په ما بس ولګي کنه زه وس ولګو ناغه ته کله چې تور تیاری او ته به رواني او دیو لاټین د سرینو لاټین خلک مخې ته نیسی کې شاته نیسی هغه نه مخې ته نیسی نو خو عمل مخ کې ولګي قبر رڼا کنه قبر ځان ته رڼا کې چې تیار د برودي ته ورسته خلکو د کار پرې دي او څه ګارانټي به ته ورکی چې د ورستنی خلک به لګي دیسی خلک پکشتي ما په خپل د واقع اوریدلې ده چې پلاری پاغه جیدات کې خښ شوی د کم چې دغه مالو وس بچی په دې باندې وراندي بازوی چې د پلار د قبر د دې جن لري کو بازوی نه دا بدلتي مسله کې اختلاف دی نو فیصله علماء ته مخې ته کړی دا ماته بخپله پاکستان کې یو عالم واقع بیان کړی زما خاطر دې مسله راغلی او زما خاطر دې مسله راغلی بخپله ماته په ټلیفون باندې اختلاف په دې کې دی چې وس پلار له بازوی چې لزه خو ډیر د 2 میټر ازمکه د ازمکه غنن سبا قیمتي ده نو دې سکه چې دلته پروت دی دې دې جنو بس بازوی نه اپا کې لکسلی تو پکې چې دا خو د پلار دی دا خو نو چې د مالو خو لکه پلار دی نو دې خو نشي کوله دام په دینه کلیوال به سوي خلک به پوری خان دی وچیره پلار دې زمکه نه روي صبر ته گزار کو نو په دې سوچونه کې مپري وځي چې پلانې برابر سي داو کې پلانې داو څه کول غواړي وې کا کزړو اراده دی وته یو غواړي به سي داو کاسي ګم شپ لګي نو به دغه زر کدل په وخت کې به دغه قصو کو د پلانې منکر دي غوجل کې جرامي خولاله دغه بالاله کوي په دغه قصه باندې به د ځان بخي په الله باندې یو بل حدیث ته امام احمد امام طبرانی ادوان راوړې ابو امامه رضی الله عنه روایت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی 4 تجري عليهم اجورهم بعد الموت سلور کسان دي چې دوی ته د دوی اجر د مرګ نه بعد ملاوي سلور کسان دي دوی ته دوی اجر د مرګ نه بعد ملاوي المرابط في سبيل الله د الله په لار کې چې د مسلمانانو د حدود او د سنگرونو حفاظت کړي او څوکۍ کړي او چوکیداری کړي د مسلې تفصیل به مرাজি ان شاء الله دویم ومن علم علما اجري له او چې عمل علم کړي او به خلکو ته خولي دا سلسله به د بشروانی د میشه لپاره دریم ورجل تصدق بصدقه فاجره يجري ما جرت یو سړي صدقه ورکړه سو پوری د صدقه روانه د خلک ته فائدہ اخلي د سړي د قبر کې میټر سٹارټ سلورم ورجل ترك اولادا صغارا او سړي د ځان په شاته بچي پرې خو دي وړ بچي پرې خو دي فهم يدعون له او دوی د خپل پلار د پاره دعاګانې غواړي بل حدیث ته امام بزار رحمه الله راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی 7 يجري للعبد اجرهن من بعد موته وهو في قبره واعمال و چې کله د انسان په قبر کې خو دې شي د مړی په قبر کې او اجر شته من علم علما چې علم کړي او خلکو ته خولي او کرا نهرا او یو ولا یو چینا یو کوی د وبو سہولیت پیدا کړي او حفر بئر یی کوی کنستی او غرس نخلا یی ورنه هله کړي او بنا مسجدا یی جمعه جوړ کړي د الله لپاره او ورث مصحفا او یی چې دینو قران ور کړی چاله او ترك ولدا يستغفر له بعد موته یشاته دې شي بچي پر خو دي چې د لپاره بخانه غوړي د مرګ نه بعد دا مجموعه د حدیث مې یو پیرو تفصیل وکړو ان شاء الله
په دې کې هغه لارې موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولي دي بنیادي لارې چې دا کار دی وکړو د مرګ نه بعد به پتا په سلسله رواني د ثوابونو او د نیکیانو او دا ثاني لارې دي ګرانې نه دي ډېر ثاني دي که سړی وي زه غریب یم زه غریب ته یو څو لارې خیر نه وا به اوري مسله صرف د مال نه ده مړه هر ځکه مال مخې مخې ته کې جی زما بچی دي ولې دا بچی د پیغمبرانو نو شو دا بچی د صحابه کرامو نو جی زمون خزه ده دا غوي سلور خزي دا غزوانانو دا صحابه کرام اکثر صحابه کرام چې ګوري سلور خزي دي ورکه بس پکې دي چې د سلور نم زیاتی نورې به طلاق کړي دي به نورې کړي دي او بچی سم ډیر دي لس یولس دیارلس نولس د بازو پکې دیرش سلیریش بچی دي استاد و بچی دي او خزله موږ دې په پیټی کړو خو خلینو غږ نشو ایسته تر ته مخ ته دنیا ده د خلینو غږ نشو ایسته غریب یم الدين الحمدلله پراخه ده د غریب د پاره خپل طریقه ده د مالدار لپاره خپل طریقه ده بس صحابه کرام راولو پر رسول الله صلی یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور مالدارانو خو وګټله رسول صلی الله علیه وسلم مالدارانو څنګه وګټل وی حجونه کوي صدقې ور کوي عمرې کوي په jihad کې مال لګي جمعتونه جوړي لاري جوړي موږ دغه نشو کول رسول صلی الله علیه وسلم نشي کوله تاسو دې سي عمل خیمه چې باغی باندې تاسو ډیر مخ کې لاړ شي او تاسو ته څوک نشي درسېدي الا د تاسو په شرع عمل وکړي منځنه بعد درې دیر شپېري سبحان الله و درې دیر شپېري الله اکبر درې شپېري الحمدلله او سلام پر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير يا سلور دیر شپېري الله اکبر به سوخ بدرلو یا رسول الله عملدارانو تم دې پته لګېدل هغه دا کار کوي رسول صلی الله علیه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نو په دې کې څه حکم نو دلته غریب ته لاره بند کړه ها چې نه بس تکینه او بس په خېټه لاس واره وا مزدوریانی کوا او ستاده پاره سنيشتي نه ستاده پاره ویلار شتي د هر سړي د پاره لار شتي نه کېنو د غټلو نو دا خبره بلګه سیټ ته کېږي چې زه سم غریب یم جمعه نه بعد بیا جمعه نه جبارته ته به جیب ته واچو خودل ته موږ ټول مالدار یو موږ چې د څومره په جمعه کې نشو موږ ټول مالدار یو د ایمان په مالدارۍ سره او دلته به دا خبره نه کوي چې موږ غریبانه یو موږ که غریبانه یو خو الله خو راضي کو کنه غریب بل نه راضي کوي موږ که غریبانه یو خو جنت خو ګټل واړو کنه موږ که غریبانه یو غواړو چې الله ګناونه وبخي نو دا عمل په ټول مالدارانو ته پریدو او د مالدارانو د پر خاص یو سو اعمال لیدا خو نه چې ته هر سره غستی دی د غوي په غاړه کې دی چولی مالداران به د غریبانو په یو سو کارونو کې مخ کې خدای په مقابل کې د غریبانو سره د سلارشتي چې دوی مخ کې کې دي ما به تاسو ته د حدیث یو مثال ذکر کو صحابه کرام اکثر سو غریبانو جنتونه غټلی کې نه دي غټلی او د دې غریب د دې مالدارانو نه مخ کې جنتونه ته نه وشي اوس راځو دې تفصیل لا د لارې د تزخیم عمل بکې نه کې دستا کار دي زما کار دي بینول ان علی الا البلاغ وما بین بینول نور به استخبل مرجی ده تطبیق کې او کنه تطبیق کې اول رزو الصدقه الجاریه اغه صدقه جاریه څه ته وي جاریه مطلب عربي کې نه روانه اغه صدقه چې داغي اغه ثواب په انسان پسې رواني وجه در چې صدقه رواني صدقه سره رواني صدقه به دوه قسمه یو هغه صدقه چې سوخ پوری بیا ختم شي مثال دغه ته خیراتو کو غریبانو د پاره مستخیراتو کو غوډوډي خو دې ثواب به ته ملوي مخ ته به سشتي نشتی بیا بل صدقه دي سي ده چې روانه ده وکلون روانه ده او کې دي چې قیامت پورې روانه ده شي چې ده الصدقه الجاريه ودي کی مراد اصل اغه خیری اوقاف دي وقف یو شی وقف کول د الله د پاره
او وقف څه ته وایي مختصر تعریف یې دا دی چې اصل یې وساتي او فائدې یې څه کړي وقف کړي دې ته وقف وایي یعنی پلاني دا جومات وقف کړی چا دپاره الله دپاره د ځمکې وقف کړی نو د ځمکې اصل پاتې دی هېڅوک ورله لاس نشي وړلی او فائدې ټولو مسلمانانو ته ده یو سړی دی کوی وقف کړی نو د کوی دا ځمکه اصل بند کړی دی او ثواب یې ټولو ته رسي عفوا فائدې ټولو ته رسي دې ته وایي وقف بیا راځو په دې باندې یو څو مثالونه ته پیش کوم که زه هغه ټولې لارې تاسو ته شمارم خو ډېر زیات وخت دي خو یو څو او اهمې او مشهورې د ټول نه غټه صدقه جاریه قرآن چاپ کول یا قرآن په خلکو کې تقسیمول زمونږ راشي موږ بس سعودیان او عرب په دوی بسې چې خبرې شروع کړي خولې نه ستړي کېږي خو بیا راشي عربی خو نه معلوم ولې زمونږ جومات کې قرآنونه نشته مال یې خوږ دی او نور سړی ښه سړی نه دی دا دوی ناشنا فیصله ده دویم دی غریب ته وګوره زه د غریب وایم دومره بدبخته چې راغی په خپله دا ثواب هغه عربي له ورکوي او ده وي زه یې نشم ښه څو قرآنونه په کار دي جومات کې ستاسو جي لس په کار دي لس یو قرآن په 15 ریاله دی دا خو یو نیم سل ریاله شو دې له به 2-3 سعودیان وګورو ځکه چې یو یې ګوره که په یو ځای وکړي نو دغه چې بیا دې جیب ته واچوي دا پیسې او قرآنونه والي ویلېږي بیا عرب مړه کوه منې به پښتانه ومنې لس قرآنونه د عربو نه ویوړو ته ورشه که نه یو نیم سل ریاله یې څه پیسې ما سره نشته ملګری که ځان سره بل څوک خو دا موقع مه ضایع کوه څو پورې چې په دې قرآن کې تلاوت کېږي تا ته به اجر میلاویږي مدرسه ده هغې ته د قرآنونو ضرورت دی راځه وروڼه وایه کینو ټول موږ څو کسان یو موږ 15 شل 50 هر یو کس به 2 قرآنونه علي 10 شیاله شو په هر یو کس باندې دا شو 100 قرآنونه د 100 قرآنونه پلاني مدرسې دپاره چې زموږ په کلي کې ده دا د هغه جومات دپاره شو د علم کتابونه یا علماو دپاره اخیسته او یا د علم طلب کولو دپاره اخیسته او یا د طالب علم دپاره اخیسته او یا په جومات کې مکتبه جوړول چې څو پورې دا کتابونه په دې جومات کې پراته او خلک یې ګوري نو ثواب هغه تا پسې روان څومره اسان کار دی ما تاسو ته وایي که دا به راته نه وایي چې زه غریب یم یو قرآن خو اخیستی شي که نه دې نه هم زیات غریب یې یو خو اخیستی شي که نه لاړ شه غلی غونته کې یو قرآن کېده خو د دې چې اعلان وکړي خلکو ته وایي چې ما راوړی یو قرآن واله غلی غونته کې المارۍ کې کېده وزتي یو قرآن خو اخیستی شي که نه دومره غربت په جوان چې یو قرآن هم نشي اخیستی یو عالم دی ستا په علاقه کې ته یې پېژنې کتابونو ته ضرورت دی واله کتابونه څو پورې چې دا کتابونه دی وایي د اجر یې تا ته روان دی مدرسه کې طالبان دي علم کوي غریبانان دي کتابونه ورسره نشته واله کتابونه په جومات کې دې وړونته کې مکتبه جوړه کړې د عقیدې او څو کتابونه دي پکې ایښودي دي بیا د تفسیر یو 2-3 کتابونه دي ایښودي دي حدیثونه دي ایښودي صحیح بخاري صحیح مسلم سنن ترمذي ابن ماجه دا د علماو نصیحتونه دي پکې ایښودي په هغې له پاسه دې مهر لګولی چې دا جومات دپاره وقف دي څو پورې چې خلک دا کتابونه وایي اجر یې تا ته روان دي څومره اسان کار دی ما تاسو ته وایي چې خبرې ګرانې نه دي ها بله صدقه جاریه دا ټول اسانه ده نن سبا خو په یو میموري کې بزرګو بهنونه راځي میموري کارډ والا یو کس ورکو دا بهنونه اوره څو پورې چې دا بهنونه چلیږي اجر یې تا ته روان اوس د بیان له چې زه راتلم د دې نه مخکې یو کس د پاکستان نه میسیج وکړو ما ته 15-16 منټه خبرې کړې ډېر په شوق کې و د مسلو ته او د دین ته وایي زموږ ذهن روښانه شو خوشحاله و ډېر سخت او دا مې ارمان دی دعاګانې راته کوه هر کور ته یو میموري او یو MP3 د دې د اخیستو اراده مې ده
نو په کلی کې چې څومره کورونه دي او څومره دکانونه دي، هر کور او دکان ته یو میموري کارت ماته استاد درسونو ډک او دویم MP3 چې پغې کې اوري. په جسو پر د بیانونه خلک اوري اجر به د بصیر روان. ما تقریبا کال مخکې عمرګری ته چا ویډیو را لګلی و، وې دې ملګری دی جذبې ته او شوق ته وګوره. په کابل کې افغانستان کابل کې هغه په وړه کې ولاړ دی، اډه کې خدا ګاډي ودرېږي خلک به کوزي خيچ. نو چې کم څوک هغه سره ملاويږي یو میموري کارت د درسونو ډک او یو MP3 ډول ورکه به زی مخت او د قصو سره نه کوي چې دا ما در کړ زما پلانې نوم ده ضروره دا والا او دا سره میموري کارت د بیانونه به وره وای سید. څومره غټه فائدہ ده، څومره غټ اجر ده چې تلاړ شي مارکیټ ته لس میموري کارت والی یو مرګری له ورکی یو دکان ول له ورکی او که بخپل ډکول چې بخپل ډکی کی او به خلکو باندې تقسیم کی په زنانو په بوډاګانو چې دا درسونه اوري او دې سړی ته هدایت ملاو شو. د سو پوری چې دا سړی په دې هدایت باندې او به د خپل بچو ته خو بیا غ بچی بیا غوی نور ته خو قصه شروع شي ټول د 100 ریالو نه و د سونه 100 ریالو نه MP3 چې دې ګران شي په لس ریاله خپ کې ملاویږي په لس 15 ریاله په شلې والا زه میموري کارت په لس ریاله ډیر شلو قصه کلونو ته ورسېده. ته خبر کې پروت او قبر ته ترړا دي څومره آسان کار دی خو موږ ځان ته ګران کړی. د حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او بنا مسجد یې جوړ کړی شي جمعات دا غټه صدقه ده. جمعات جوړول حدیث کې درځي متفق علیه حدیث دی صحیح بخاری سے مسلم کې من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بني له بيت في الجنه. چا چې د الله د رضا لپاره جمعات جوړ کو الله د رضا لپاره څه جوړي په جنت کې کور. خو زم چې د جمعات ته سناشنا ثواب دی په سړي په رواني سو پوری چې رکوع لګي او سجده لګي ټول اجر ته ملایي. اوس د کوم جمعات کې چې موږ نه شو دا چې کوم عربي جوړ کړی د خپل مور د پر جوړ کړی هغه مړه دا اوس موږ درس کوو کنه ثواب تل روان دي. دلته چې څومره سجدي لګي، دلته چې څومره رکوعګانی کی، دلته چې څومره دعاګانی وخته کی، دلته چې څومره درسونه کی، دلته چې څومره جړاګانی د الله دی یری نه کی، دلته چې څومره ذکر او اذکار کی، د ټول ثواب تل روان دي. څومره اوچت کار دی. او جمعه جوړول لازم نه چې پوره جمعه جوړ کوس دي چې ملګری شتي چې الله ولا طاقت ورکړي پوره جمعه جوړ کړي زما کومور کې جمعه ته جوړ کړي. مطلب سپاول کې چې غریب ټکي براته نه زګي عزت لاره خیمه نو یې سو کما ولر زه خایو ورشه ته اوسو کا پټ دا پټه صدقه ډیره مزدار په دې جمعه کې وسو پنکې لګي او په دې جمعه کې غیره 15 پنکې لګي دا ولواله ورکه سو پوری جده چلیږي ته مړیو د اجر ته په روان دي. لړ شه ته پوسو کا د جمعه څومره مساحه ده سو میټر ده سو پټ ده ولي ویزول قالین لما قالین واغستو خ قالین چيري 1 لک روپۍ خرچه بیل تراله 3 ریال سو پوری چې بده قالین باندې الله ته یو کس ولاړی اجر ته ملوي څومره آسان کار دی. ها یره بالکل سره پیسې نشته تجربه کمی خبرو خو دې کې بیا پیسې لګي خایره ته بل لاره 1 روپۍ دې نه بکیم نه لګي وېسه تاسو کار کې وېزه خو د بجلی کار کوم د جمعات کې د بجلی کار ته وکړه سامان ولا راوړی او کوم به زه سو پر جله بجلی چلیږي اجر ته روان دي. زجیده وبو کار دی کولای شم د پیپونو ورشه وېک زه دیوال والای شم وی ورشه زه ټیلونه روخام لګولای شم ورشه وی لګوا زه صفائی کولای شم ورشه صفائی کنه یعنی کم ځکه به ته چې ما ته لار نه معلومه سباله سوق داونه وی وره او دا بیان په ټول باندې حجت په ټول باندې حجت ده ایسوم نشم کوله مړ خوشبو ډبه خو غستې شي کنه جمعات بل خوشبو او کوله ورشه جمعات خوشبو کړه
د جمعات بجلی بیل ورکو میاش کې سو بالله ایزه ورکو دي کې د او د سونو د پاره زیری د زما شو د پلانې زیری بل شو لازم خو نه ته ټول جمعات جوړه 1000 روپۍ به کې ورک یو 15000 ریال به کې ورک یو 1000 ریال ورک دسته یې شوا وما كان ربك نسيا استاد رب نسيري نو غره هر څه دغه سره نوٹ کیږي هر څه دغه سره نوٹ کیږي ستای صد په دې جمعات کې ها کویان وسته غټه صدقه ده چې د دینه بندگانو فائدہ اخلي زناور به تیم فائدہ اخلي زمکه به تیم فائدہ اخلي ګوره کوی وسته خو ډیر غټ کار ده زه تاسو ته حدیث بیانوم حیران بشئ ورته حدیث کې درځي رسول صلی الله علیه وسلم وی بینما رجل بطريق فاشتد عليه العطش یو سړی په لار روانو ډیر سخت گئی شو فوجد بئرا یو کوی ومندو کوشو دا کوینه وبوسک بیروتو فاذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش یو سپید کوی بغاړه پروت جبه راويستو د ډيري تند نه دا خاور باندې دا جبه وال راواله د سړي سي چلو ډیر کاری نه کړه ګوره کوی وستو ډیر غټ کار دی د دې سي چلو کو چې خپل موزه د وبونه ډګه کړه او بیروخه جوړ دل د وبور کړی وی د الله دا کار ډیر خوښ شو فغفر الله له الله وبه جنت ته بوت صرف یو سپیله وبور کړی او چې ته کوی وباسي د غریبانو په علاقه کې ته په مدرسه کې کوی وباسي ته په جمعات کې کوی وباسي ته د یتیمانو په کور کې کوی وباسي ته د کلی په منځ کې کوی وباسي ته الته د وبو د پاره یو لار جوړه کې چې خلک درځي دي زینې دي یو صحابي راغله یا رسول الله زما مور مړ شوی ده افاتصدق عنها دغه طرفه صدقه وکم یا رسول الله وی کم او کما وی الماء وبو د لار ټول نو چته کوی وبس یو زیری د وبو د سکو وب کې هغه د صفای د پاره سره بندوبس وکړه ټول هغه اعمال چې پتا په سی رواني چې سو پوری د دینه فائدہ غسته کیږي د ثواب ته روان دي او په کیو استو باندې دوه خرچ نه لري سو خرچ راځي ها سو سلور زریال یو کوی سلور زریال کی دي چې باز علاقې دي چې کی خپ اساني وځي لګرزان به او کړه دینه ګران شي زریال خګران کوي 2000 په سمو ګران کې شپږ زریال شو ته په دې جون کې څو کوي وستي دي سوال په ټول جون کې زګور دانم چې په کال کې یو کوی وباس کپیل چې کله وي چې په قام باندې 15 زریال لګي وړي کنه وړي ها نه وړي کنه دي سي رواني کړي ته پوښي مکوا کال کې ته نه مړه په ټول جون کې څو کوی وستي ځه شپږ زریال بلیږي ته په ټول جون کې دیرش کال دی مسافری کړي د شل کال دی مسافری کړي د خغټ کور دی بګي جوړ کړي گاڑی د تمل ته ولاړ خدب کې خمزید خو کوین دي سو وستي دي دا څومره منګ لري د دین د کارونه او څومره منګه غافل یو د نیکانو د لارونه او کومه ته هر سړی د سوچ او فکر رواخلی نو څوک په پاتې نشي محتاج زما کلی ته وری د بهر نه کسان راځي او الته معلومات کې او غریبانو سره مرسته کې وری د کلی ولا مړ دي وری د دوه غریبانان دي چې دوی کوی نه شي وشته په جمعات کې چې بهر نه خلک راځي کوی وباسي دي چې کلی شتي چې یو کوی نه شي وشته ها خیر وشته شي ها دغه صدقه جاریه دم ده چې ته د مسافرو د پاره یو ځای جوړ کی دا لار د غټلار د پدی باندې مسافر تیری کی یدي جمعه ته مسافر راځي دغه سره متصل یو درې سلور کمرې دی جوړې کړي دلته مسافر دمه کوي دلته ډوډۍ خوري دلته د یخ نه بچ کی دلته د باران نه پټي دلته کې بیماران شینو دمه کولې شي علاج کولې شي د ټوله جربته په روان دي درته و صدقو د خبرې ګره وړي نه دي
حدیث کې دا راځي په سنن ترمذی کې دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة يوم تدنى الشمس من رؤوس العباد حتى يحكم الله بين الناس. قیامت پرز بنا نور را نجدی شي دی خلکو ته بلګو سرونو ته را نجدی شي سناشنا ګرمي به او خولي به او ناشنا امتحان به خو هر سړی به د خپل صدقې په سوري کې ولاړی. ته چې څومره خرچه کړې د صدقه به ولاړی او ته به دې په سوري کې ولاړی. ته کوم وخت پورې حتی يحكم الله بين الناس تر دې چې فیصله د ټولو خلکو وشي یا د جنت او یا د جهنم ته به دا وخت پورې د صدقې په سوري کې ولاړی. یو ناشنا حدیث چې د سچې تور کې د ختميږي نه. امام ترمذی رحم الله راوړی ډیر ناشنا حدیث دی. د رسول سلام په زمانه کې یو ګډ لال کړی شو صدقه وا ناغه ټول صدقه کړی شو او صرف یو پتونی پاتې شو یو ټوکړی دی پاتې شو. رسول سلام کور ته راغی ته پوښتنه کوي ما بقي منها سدي پاتې شي دا رسول سروي لال کو صدقم کو پاتې شي سدي. عائشہ رضی الله عنها وی ما ته وی چې یا رسول الله نه دې پاتې شي مگر بای کی یو پتون پاتې دی. وی رسول سم مسکی شو ما ته وی چې ټول پاتې دی خو پتون نه دی پاتې. دې ناشنا تعبیر دی ټول پاتې دی خو پتون نه دی پاتې. ټول پاتې دی اکم چې لګېدلې دی هغه ټول پاتې دی نه پاتې رقم چې پروت دی ختمي سچې تور کې دا ټول پاتې دی وره دا ټول الله سره په حساب کې او په اکاونټ کې جمع کیږي او ملایي وته ته په هغه ورځ چې زره زره عمل ته به انسان محتاج دغه شان بل لا ونی نه هلول شو چې ونه نه هلول څه مطلب شو ونه فائدہ ورکي انسانانو ته زناورو ته هر چاته. یو سړی د ونی نه هلي کړي باغ دی او د دې باغ میوه د مسلمانانو د پاره وقف کړ. دا خو ډېر غټ اجر دی یعنی چې بالکل وقف کی. زه لازم دینه بعد کې سړی د وځ د ډېر غرانه ده هغه د پاره یو طریقه شته. خو یو سړی دی الله ولا مال ورکړه مال پراخه دی وی زما د پټی زما د ازمکه هغه پلانې د دین چې سره زی د ټول د غریبانو د پاره او غټه صدقه ده. وقف ته لازم که سو پوری چې د دین د خلک فائدې اخلي د قبر ته حساب کتاب روان دي. خدای هر سپری د الله رحم او کرم ته اوستا پټه او زمکه دي دا او باغونه دي. حدیث کې دا راځي په صحیح بخاری سے مسلم کې دا حدیث دی ما من مسلمین هر مسلمان چې ونه نه هلک فصل وکړي فیاکل منه طیر مارغان راځي خوريته او انسان سې انسانم په دغه طرف تیری دوی خوړل او بهیمه ساروي وترانه نوته الا کان له به صدقه دا ټول صدقه ده دا وقف کړي نه دی ګوري وقف ولا غډیرو چت خو ستادي پټی ته چې مارغان راځي کنه دم صدقه ده. دومره سختی بګي ماخه غني خلکو ته واچي پښتانه بلارک لار وته بندک راغله پلانې سیکړی دي دمنی سو منی به خوري ها پینځه لس شل دیرش وی خوري ځاوړه زړه غټ ساته اوس د منی به حساب کې تا منه خوري الله دې اجر درکې الله دې اجر درکې. یو ساروی نه نو تاسو پټی مخه پکېږي ګور او مې په دښمنی نه کو دا بس ګوره په دې باندې په کلونو دښمنی روانه وښتاو ساروی زمو پټی تر وړې راوړې دو ساروی دې ساروی سره حساب کتاب کولې شي ها یو هغه ساروی بلغه مالک به غریب غافل به وشو کارزه خو ستاده پاره خو صدقه ده ولې به دومره سور کېږي وشین کې دم یو اجر دی
ها یو حدیث کې دام راځي په صحیح مسلم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هر کله چې یو مسلمان یو ونه نه هلکی میوي پټي الا كان ما اكل منه له صدقه د دین چې سم خړې کی او په ست طریقه تیم خړې کی د صدقه ناشنا ده وما سرق منه له صدقه او که څوک تغلو کی دم صدقه ده پرې دغه څوک پټی تر غلې وسېتی وړي ها صدقه پر صدقه د تقواسم نور کوله تو بده خوشاله شي کړي چې صدقه شو به دې ته ګوره وما اكل السبع منه فهو له صدقه کشته درنده زناور راولېدلې او سیو خړو داسې شو صدقه وما اكلت الطير فهو له صدقه اكو چې ته مارغان راشي نو غل وزرل وسوخه کنټرول لري شي کنه دوی چې سخري د ماجر دي بل لار اوچته لار د بچی دعا د مور پلار د پاره او بخانه غوخته یو ناشنا روایت ته امام احمد بن حنبل امام ابن ماجه راوړی رسول صلی الله علیه وسلم ان الله ليرفع الدرجه للعبد الصالح في الجنه الذي نیک بنده درجات اوچتي په جنت کې اوچتي هغه حیران شي یا رب ان لي هذه یله دور نیک عمل کوم نه دي کړی دا سم بر روان ورته ویل شي باستغفار ولدک لك ته چې مرشوي بچو سره پر دعاګانې وخته څومره غټ کار دی او بچی کې دنه جنې ولک دوانه داخل دي ځکه چې ولد په عربی کې دا ذکر او مؤنث دوانو ته ویل کیږي خو دې کې یو سوال دی هغه دا چې دا الک چې دعاګانې غواړي یا د جنې د دې الک عمل دی کې د پلار عمل دی د دې الک عمل دی سوال دا شو چې کله کسب د دې او مهنت د دې د توري فائدې راشي جواب دا چې په دې کې د مور پلار لاس دی نو ځکه موږ ته دا وایو یو سړی ما په سراغه او درته وی تا چې دا څومره لاري ذکر کړي زما په یو باندې وسنه راشي زدي خو باندې خو زه وشول پرس موږ بچی رښتې ویو دوی له دینی تربیت ورکه د صدقه جاریه ده ته په قبر کې پروت ستا بچي مونږ کې سجده لګي الله ته قبر به رڼا کیږي ستا بچي خلکو ته دین خي قبر به رڼا کیږي ستا بچي jihad کوي قبر به رڼا کیږي ستا بچي د مسلمانانو سره منډه وي تاول تربیت ورکړي ثواب ته روان دي نو بچو له خطر تربیت ورکول او دې کې دا فائدم شو چې موږ له پکار دي چې خپل مور پلار د پاره دعاګانې ورګردور فائدہ ول ورکړي یو غټلار د ثواب د غټلو علم زده کول او بیا خلکو ته خو غټلار د ثواب د غټلو سناشنا لار دي ځینې موږ ته هغه د علماء قدر معلومیږي هغه علماء چې حق بیان دي علم نه مراد هغه علم د قرآن او حدیث دغه علماء په اصل کې سراج العباد ومنار البلاد د پاسل کې دیوی دي د بندگانو لپاره او ملکونه پیرنا دي او خيسته دي کمزې کې تیاری دوی د علم پرنا باندې غزیرنا کوي خلکو ته قران او حدیث په دوی کې چې کله یو مرشي کنه په دې علماو کې چې سو پوری د علم رواني او په دې باندې څومره عمل کی او به غنور تخي او به غنور تخي د اجر ټول تر روان دي دا ناشنا طریقه ده دم ګرانه کنه ها خرچه بګیږي څه خرچه پکې پوخا پکې دي کې خرچه لګي دي مهنت نن سبا خو علم ډیر آسان شوی دا علم کو نور ته وخه لکه صحابه کرامو ته وګوره کوم وخت مړ شي اجر ټول روان د علم خوله به دي امامانو ته وګوره امام بخاری ته وګوره امام مسلم ته وګوره موږ چې کله حدیث وایو حدیث ابو هريره رضی الله عنه اسدا قبر به سبل شندرنای دا چړقو د ابو هريره رضی الله عنه او به پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره اجرونه دی پیغمبر د پاره چې ټول امت ته دین خوړي او چې دا امت سکی دا ټول ثواب ال روان دي ها دیز کې یو بل لاره هغه دا یو عالم دی
علم خوري دوی ما سره علم نشي سوکم زره تلار خیام هغه دا د دې عالم دا علم نشر کولو کې مرسته کوه یو سړی دی عالم د پاره د درس د ریکارډ کول سکړو آسان زه تاسو ته دا وایم چې دا درس ریکارډ کیږي او څومره خلک اوري او بیغه نور ترسي او بیغه نور ترسي نو دغه په پری کې د مولوی صاحب سره شریک شي ها سره ته پسخي غریب علم کړي کلونه تیر کړي دي مهنتونه کړي د ځوان شهر سره په معمولی کار شریک شي ثواب ټول روان دي څومره آسان کار دی ها بل لار دي خیر یو عالم دی داعی دی دعوت کوي خلکو ته تولید غریب دی مسلې دی ورته د دې مسلو او د غربت د لاسه د زپدي دعوت باندې اثر پریوزي ورته و ستا کفالت په ما باندې شو ستا خرچه په ما باندې شو ته علم خلکو ته بیانوا د چې څومره علم بیانې د اجر ته ملوي څنګه سره شریک شو ته کله علم لار تاسو سره نشته خو د علم ولا مرسته وکړه نه چې د علم ولا مرسته دی وکړه د دې شوره کې د علم چې تا خور کو او سو پوری چې دا رواني الله اکبر قبر بدر ترنای دعوت کول خلقو ته دم صدقه ده من دل على خير فله مثل اجر فاعله یو سړی دی نصیحت وکړو لکه تا یو کس ته نصیحت وکړو چې مونږ کوه سو پوری چې دا سړی مونږ کوي اجر ته ملوي ګران کار دی کنه تاسو ما په اول کې ویل چې قصه د پیسو غیر پیسو نه ده څومره آسان کار دی نصیحت کوه ملګرو ته دا نصیحت چې قبول کو چې سو پوری دې په دې نصیحت باندې عمل کوي اجر ته ملوي یو لار دام ده ستا په کلی کې کونډې دي یتیمانان دي او خرچې نشتی د دوی لپاره د جامو د ګندلو ماشينانو والا کړه ماشين په سور دی یو دوه والا وای دا ستاسو شو په دې جامې ګندې ځان له پیسې ګټي چې سو پوری د دوی د کور چوله بلیږي او رزق خوري اجر ته ملوي زمکه الله ډیر درکړي جیدات ډیر دي یو زمکه وقف کړه د مسلمانانو لپاره وای د مسلمانانو د مړو لپاره شو سو پوری چې په دې کې د مړی پراته اجر ته ملوي اجر دغه مالک ته ملوي هسپتال جوړ که طاقت دی او الله مال دې ډیر شتي ورته وګوره د موږ چې د غریبانو وي په دې کې بس داسې دانی دي چې خدا بس دې چې د مال لسی غوټه ور کوي ان دې چې بګشتي چې نیم کلی دی پورا ته په هسپتال جوړ ک ودلته به د غریبانو علاج کی او دا وقف ته سو پوری چې د هسپتال او علاج رواني اجر ته یو خاص ځای جوړ ک ودلته به مړی لامبول کی زمونږ د طرف نه کفنی پما خوشبوئی پما که قبر کې لرګې لګي سشې لګي اټول زمانه طرف نه ته څه معمولی کار ښکاري حدیث کې سړي من غسل میتا فستره چا چې مړی ولمبو به هغه باندې پرده راوچول شي ونی چې څنګه ودی شو دې لکه بس خلک لګي ستره الله من الذنوب الله به د ګناهونو پرده راوچي بیا وکې دوت ما خدای د مړو د لمبولو د پاره زی جوړ ک او د قبر د تیرولو د پاره خرچ وک او لرګې پکې ولګاو خزی پکې ولګاو دا ولګاو دغه ولګاو یو دا وره بس ومن کفن مسلما او چا چې د مسلمان د پاره کفن واغستو کساه الله من سندس الجنه الله بر د قبر پر د جنت ترې خمو لباس ورکړي یو کفن یو نو چې سړی د خپل کلی د زموري مړی شو کی د ورځې 15 شل کی نه د کلی ورځې 15 شل کی نه کی ته زموري واغسته وای کلی کی مړی وشي نو کفنی بما هر څه بما لله فی الله څومره لباسونه د جنت بته ته ملوي څومره آسان کار دی دغه شان د څومره آسان طریقه ده په انټرنیټ باندې یو ویب سټ کولاو ک دین د خدمت لپاره هغه درسونه نشر کوا هغه نصيحتونه نشر کوا هغه باندې حق پرستو علما او بیانونه او مسائل نشر کوا اجر به ته رواني چې سو پوری چلیږي دغه شان چې سړی غازی پاتې شي د الله په لار کې
او د مسلمانانو د بارډرو حفاظت کړي مجاهد د اجروم د تروانی همیشه. ها بل اسانه طریقه زموږ په علاقو کې سي چيري ډيري لکه چې کله شپشي اول ته څوک دي چې نه کې چې لیر بهر ولګي چې بل بي راځي ټل خلک ته دي سکاروګه و دا لار ډیر تیار ده خلک منزل راځي سحر ما سوتن اکثر په کې د مشرانو لګي په خو یا زنانه پرې طرف تیریږي زبدي ته بدري لیټونه ولګم خرچه په ماشو چې سو پوری دا چيري اجري تا تروان بازار ته ودی غریبانان دی ولید سکار بار نشتی یره کار نشي بس دلته ولاړیو نه دی اړی ملایږي نور سمره راځو بوزي دکان ته دوه گاډي والا یو دی یو لور کده بل دی بل وای په دې کې د خلکو سامانونه وړي راوړي رزق بغټي سو پوری چې د کور چوله چریږي اجري ته ملایږي سو آسان کار دی سمره آسان کار دی یو لار ده خلق پروانی خو لار معلومه نه ده چې دا کم طرف ته ځي ته یو بورډ ولي کول ته دی ولګاو یعنی کینې ګټه سمره آسان دي د مرګ نه بعد ګوره ټول خبرګو د مرګ نه بعد روانه چې ته ژوندې اخو بیا په لکاو لاري دي د مرګ نه بعد ته په ولاره باندې تیری دي دوه درې لاري تللی دي روډونه تللی یره د خلکو ته پته لګي د سر لار د کمال ارته بوډونه دی ولګول د لار پلانې دي ته د پلان ته سو پوری خلکو ته د لار دی بوډ د لاسه معلومي اجر به تا رواني او دې نور ډېری طریقې خدا وخت په مونږ باندې ختم شو تاسو په اخر کې زدقه دا وایم حدیث کې درځي کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها صحیح مسلم کې دا حدیث هر سړی چې سحر را پاسي نو خپل نفس خرسي یې د جهنم نه آزادۍ او یې په جهنم کې تباہ کوي استاد خپل مرزي چې د خپل نفس آزادوي او کتبا کوي او د چا چې هیڅ طاقت نه رسي هغه د پرم زیره ورکو اراده ساته خو په خیر ده دروغ اراده نه په خیر ده حدیث کې درځي په سنن ترمذی کې د حدیث امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی انما الدنيا لاربعه نفر دنیا د څو کسانو سلور په دنیا کې سلور قسم خلک اولنی عبد رزقه الله مالا وعلما یو سړی د الله ول مال ورکړي د علم ول ورکړي فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا دا مال الله په لار کې لګي علم خلقو ته خیر رښتې په کې ساتي فهذا بافضل المنازل ده ټول نو چته وعبد رزقه الله علما يا عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا یو سړی د الله ول علم ورکړي یعنی په دې مسله په هغه خمال وسره نشته نو دوی فهو صادق النيه نيت رشتنه او دوي لو ان لي مالا لعملت بعمل فلان هرمان کوم سره مال وي پلاني په شام منګم لګولې فهو بنيته فاجره ما سواء يدونو اجر یو شانتي څومره اسانه خبره موږ د پکار دي چې عزم او اراده زموږ په خی چې مال لاغه زبې لګوم د الله په لار کې د یو سولاري او تاسو کومه د وی چې لاري ډیری ثوابونه د غټلو خدای سولاري ما تاسو خو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د دې سو اعمال د کولو چې دغه اجر موږ ته د مرګ نه بعد ملوي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.